بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه سید جمال الدین، تاسو ګورئ ایس جی فورکس چینل. انشاءالله په دې ویډیو کې موږ د شوټینګ سټار او انورټډ هامر کینډل باره غږیږو چې دا کینډل څنګه کار کوي، څنګه استفاده کوي. شو د شانتي موږ به ایډوانس لیول په دې باره غږیږو، ځکه چې تیر ویډیوګان موږ د باره کې بیګنر لیول سره پری لیول سره موږ ویلي دي، د ایډوانس لیول سره د ریل اگزامپل سره به په چارت کې، ځکه چې تاسو کله چې شکلونه په ګوګل کې هم په نور ځینو کې صرف ګرافیک شکل هم کتلی یا نور هم دغه صرف کې یوازې یو کینډل کتلی یا په بعضې مثالو کې هم داسې واړه واړه اګزامپل یې کتلي، نو هلته تاسو سی پریکټیس نه کیږي. نو ایډوانس لیول کې دي کې زه په دې خواري ډېره پې کوم چې دې ځای کې ما پیدا کړي نه دي، دې ځای کې زه پیدا کوم، تاسو هم راسره پیدا کوئ. کوم ځای کې زه پیدا کوم مانه مس کیږي، هغه هم تاسو ځان سره کمنټ باکس کې ما ته میسج کوئ یا کمنټ باکس یا واتساپ نمبر باندې رابطه راسره کوئ، څه مشکل ازادانه پوښتنه هم کوی شئ. صحیح ده. ښه، راځئ چې خپله ویډیو سټارټ کړو. ګوره، اول دې ته شوټینګ سټار او انورټر هامر به درته کلیر کړم چې تېره ویډیو که تا چا نه یې کتلي، تاسو نه یې کتلي، هغه هم درسره وګورئ، ځکه چې دا د همغې یو پارټ کې حسابېدی شي، ځکه چې دا انورټډ هامر او د هامر برعکس شکل ته ویل کېږي. شوټینګ سټار د مخکې نوم اورېدلی، د دې انورټډ هامر نوم بیا هم یو رقم دی، خو د دې شوټینګ سټار نوم مختلف دی. شوټینګ سټار چې دی د هینګینګ مین یا هینګ مین چې ما ورته شارټکټ کې لیکلی وی هینګینګ مین برعکس شکل ته ویل کېږي. یعنی هینګینګ مین چې دی یا هینګ مین چې دی، هغه کینډل سرې برې لاندې باډي او هغه بره جوړیږي، او شوټینګ سټار چې دی دا هم بره جوړیږي، خو دې شکل سرچپه وي، یعنی مطلب شیډو یعنی لکۍ برې او لاندې باډي واړه غوندې. صحیح شو. همدا شانتې انورټډ هامر هم تاسو پېژندو چې د هامر ساده هامر چې دی هغه لاندې جوړیږي په مارکیټ کې، خو د بره باډي برې او لاندې شیډوی لاندې. او همدا شانتې انورټډ هامر چې نوم نه معلومیږي، باډي لاندې او شیډوی برې. نو دلته به خیر ریل اګزامپل ته هم راشو. خیر اول هغې نه مخکې به زه درته دلته وښیم دا چې دی دا انورټډ هامر دی، څه شی دا شوټینګ سټار دی. دا کوم یو دی؟ دا شوټینګ سټار دی. صحیح شو. دا شوټینګ سټار دی. ګوره شوټینګ سټار شکل خو موږ کتو که نه، لاندې ګوره رنګ باندې فرق نه کوي، که تورې که سپینې، مطلب بعضې کې ګرافونه فرق کوي، لکه دلته چې تاسو ګورئ شین او که سوري هېڅ فرق نه کوي، رنګ سره تعلق نه لري، صرف شکل منظم هغه پس ته وایي چې شکل څومره باید، باډي باید څومره وي او شیډو باید څومره وي. دا به تاسو مخکې پس ته ووایم. صحیح شو. ښه، اوس دلته راځو. دلته تاسو وګورئ. ښه، دا چې شو هغه د شوټینګ سټار شکل شو، او دا چې دی دا د انورټډ هامر شکل دی. نوم دلته ته لیکل شوی دی، دا ګوره دې ته شوټینګ سټار انورټډ هامر وایي. انورټډ هامر څنګه ورته وایي چې ګوره هامر تاسو کتلی مخکې د هغې باډي دلته بره وه او لاندې شیډو وایي، دې چې دی سرچپه دی، لاندې باډي ده بره شیډو ده واړه غوندې. صحیح شو. دا اوس مخکې پس وایم چې تاسو دا بعضې کینډل یې دې شکل کې، خو هغه انورټډ هامر یا شوټینګ سټار نه وي، ځکه چې هغې باډي یا ډېر اوږده یا ډېر فرق کوي. خو زه دلته اوس مخکې وایم چې څنګه تاسو باید دقیق شوټینګ سټار او انورټډ هامر څنګه وپېژنئ او څنګه ترې استفاده وکړئ. صحیح ده. ښه، زه به د ګرافیکل شکل معمولي غوندې اول رسم کړم چې تصویرونه هم پرې کلیر پوه شي. ګوره مارکیټ بره تللی دی، بره دې ته شوټینګ سټار وایو، دلته مارکیټ تللی دی. صحیح شو. دې ځای کې کینډل راښکاره شو، دا دی کینډل راښکاره شو. صحیح شو. دا کینډل شکل داسې خوندور نه جوړېږي، خو زه خیر زه به دلته وکړم دا چې لږ ذره منظم جوړ شي. صحیح شو. دلته تاسو وګورئ دا دی. صحیح شو. دی به زه دا رنګ لږ ذره رنګ به چې دی لږ ذره بس هر رنګ چې تاسو ورکوئ، بلو ورکوئ، شین سور ورکوئ، هر شی چې ورکوئ. صحیح شو. دلته زه سور ورکوم او رنګ به یې لږ تیز کړو. دا دی رنګ به یې دلته لږ تیز کړو. صحیح شو. دلته تاسو وګورئ، دلته مو وکتو چې تاسو انورټډ هامر وکتو. دې نه بعد اوس مارکیټ کوم خوا امکان لري، نو مارکیټ اوس امکان لري چې کوم خوا لاړ شي، لاندې لاړ شي. صحیح شو. this is called inverted شوټینګ سټار ورته ویلی شي یا ډایرکټ شوټینګ سټار ورته ویلی شي. صحیح شو. دې ته څه وایو؟ دې ته موږ شوټینګ سټار، دې ته موږ څه وایو؟ شوټینګ سټار ورته وایي. زه به درته داسې یو سټار جوړ کړم، شوټینګ سټار به درته وایم. صحیح شو. بس نوم که یاد هم نشئ ساتلی، بس ډایرکټ تاسو دا شکل ذهن کې کېنوئ چې بره راښکاره شي. ګوره مارکیټ ته هم خیلی دې خبرې ته چې مارکیټ بره کې شوټینګ سټار راښکاره شي، بیا مارکیټ د لاندې تګ اشاره ورکوي چې دې نه بعد اوس مارکیټ لاندې تللی شي. صحیح شو. ښه، اوس مارکیټ چې دی لاندې تللی دی، لاندې تللی دی. دلته چې دی اوس څه راښکاره شو؟ دلته اوس موږ سره څه راښکاره شو؟ دلته اوس انورټډ هامر راښکاره شو. انورټډ هامر به زه
داسې منظم وباسو او دلته به موږ هماغه شانتې شکل راوالو چې لږ نور هم کلیر شي منظم شي. دا دې هم ښه ګوره دومره راته ووایم چې دا کوم فرق نه کوي چې دلته دا سور دی یا شین دی دا فرق نه کوي هر رقم چې پروا نه کوي خو زه به دا صرف شین کمه نور پروا نه کوي صحیح ده هر څنګه چې هېڅ مشکل نشته دی دا به زه شین کلر صحیح به راشي صحیح شو دا دی صحیح شو دې اوس دې نه بعد اوس مارکیټ کوم خو امکان لري چې لاړ شي مارکیټ چې کله لاندې انورټډ همر راښکاره شو مارکیټ اوس بره امکان لري چې لاړ شي صحیح شو نو دې ته څه وایو دې ته موږ وایو آی به ولیکو او همر به ولیکو صحیح شو دې لیکلو سره ما ویډیو لږ زر اوږدېږي خو بیا هم تاسو چې صحیح پې پوه شئ صحیح شو انورټډ همر شو دا به آی ان کو صحیح شو انورټډ همر شو دا انورټډ همر داسې کتل کېږي او شوټینګ سټار داسې کتل کېږي سرچپه غوندې صحیح شو تېره ویډیو نه سره وګورئ چې تاسو دغه موضوع مکمل تاسو کلیر پوه شئ د همر او د هینګینګ مین او شوټینګ سټار او انورټډ همر په معنا باندې پوه شئ صحیح شو ښه اوس دلته وګورئ دلته اوس موږ سره یو ساده چارټ کړی دی تاسو هر سهار یو ټایم فریم کې شارټ ټرم ټریډ لګوئ نو 1 ساعت 10 منټه 15 منټو چارټ کې دا کینډل ګورئ ښه تمامېږي درته او همداشانتې که 2-3 ورځو نه زیات ټریډ کوئ یو ورځ نه واله 2 ورځو 3 ورځو پورې او هغې نه زیات هفتو د میاشتو لپاره ټریډ کوئ اوږد ټریډ پرېږدئ نو هغې لپاره یو ساعت نه واله تر یو ورځنۍ چارټه پورې تاسو کتلی شئ هغې کې دا کینډل پیدا کړئ همدغه شانتې کار به کوئ څه ټولو کې هېڅ فرق نه کوي ښه اوس دلته راځه چې سرچ شروع کړو وګورو چې اوس مارکیټ کې انورټډ همر چیرته شته دی او شوټینګ سټار چیرته دی دا به مو څه ګورو هغې نه پس ته به موږ د ټریډ کوشش وکړو صحیح شو ښه دلته ګورو دیزي کې دلته نشته مثال موږ سره آپشن کې دلته اوس ګوره یو وړوکی جوړ شوی دی شوټینګ سټار جوړ شوی دی خو مارکیټ خیل ډاون تللی بیا دې نه بره تللی دلته هم شوټینګ سټار موږ هم منلی شو ګوره دا لږ ویک شوټینګ سټار دی یو خو ویک شوټینګ سټار ولې دی شوټینګ سټار ویک په دې دی کمزوری په دې دی چې ګوره لاندې شیډو راوتې ګوره موږ درته مخکې ویلي چې شیډو باید لاندې نه وي راوتي ډېره یا کمه لږه پروا نه کوي خو دا اوس لږه راوتې پروا نه کوي خو باډي کم از کم د دې جسم په 2 چنده باندې باډي وي دا ته زه ویم صحیح شو ګوره که انورټډ همر یې شوټینګ سټار یې هینګینګ مین یې او نور به هم انشاءالله بیا پس غږي و هغې باندې دا خپل دغه دی خو دا 2 ویډیوګان چې شوي دي باره کې درته زه ویم چې د باډي په نسبت باندې د جسم په نسبت باندې دا سوری چې دی یو نیم چند یا 2 چنده باید وي صحیح شو نو دلته تاسو وګورئ دا خو د دې په یو چند هم نه دی دلته تاسو وګورئ د دې باډي دغه شیډو په یو چند هم نه ده اوس که دلته موږ وګورو نو دا خو تیر هینګینګ مین کې راتلی شو خو اوس هینګینګ مین خو نه وایو خو بیا هم دلته تاسو وګورئ د دې باډي په 2 چنده دا شیډو ده صحیح شو نو دا هم یو نظر یو لږ کمزوری دی خو بیا هم تاسو کولی شئ دې باندې هم ټریډ وکړئ صحیح ده ښه اوس دلته ګورو دلته اوس موږ سره دلته میلاو شي موږ سره څه شی موږ سره شوټینګ سټار هینګینګ مین لږ زوم آوټ کړو چې لږ زر میلاو شي راته ښه دلته راغلو داسې مخکې ګورو دیزي کې دلته صحیح به سرچ کړو دا دی صحیح شو ګوره دلته هم چې دی دلته اوس موږ سره څه جوړ شوی دی دلته موږ سره شوټینګ سټار جوړ شوی دی چې لږ زره کار یې کړی دی او ډېر نه ګوره باډي چې څومره یو لږ زره چې غټه باډي او لږ زره شیډو صحیح منظمه غټه ولري هغه کوي اوس ګوره دلته وګورو که موږ شارټ ټرم ټریډ ته وګورو دلته زموږ دا ګوره مارکیټ چې کړی موو اپ کړی دا دی اپ تللی دیزي پورې دلته هم که وګورو دا هم یو شوټینګ سټار شی دی یو شوټینګ سټار دی دا موډ کې شوټینګ سټار جوړ شوی دی خو دې نه بیا دا لږ قوي دی چې دلته معمولي شیډو دې نه ده راوتې خو دا هم بیا ښه دغه دی خو ګوره دواړه کمزوري په دې دي چې دا واړه بیخي واړه دي کم از کم چې داسې دومره باډي خو ولري دومره ولري یا مثال شاته به اوس مخکې به وګورو داسې وړاندې به وګورو چې داسې ښه سیګنل میلاو شي نو بیا به هلته څه ایکسپلینیشن پرې وکړو تاسو به ریل اګزامپل سره پوه شئ خو که دې کې موږ وګورو دلته موږ ګوره ټریډ ولګوو دا د مثال موږ چې وکړې دلته اوس موږ سیل لګوو صحیح شو ځکه چې موږ سره چې راښکاره شوی دلته موږ سره هینګینګ چې راښکاره شوی دی شوټینګ سټار راښکاره شوی ښه اوس د شوټینګ سټار یا انورټډ همر نه پس ته چې کله موږ سره مارکیټ کې بیا ټریډ جوړ شي او بیا ټریډ کله لګوو د ټریډ پوزیشن ځای اوس کم هسې دی
ګوره ټریډ دپاره پوزیشن دپاره چې تاسو ټریډ لګوئ اول خو به دا معلوموي چې مارکیټ کوم خوا بره تللی دی او بیا ښکاره شوی که نه، ګوره بره تللی راښکاره شوی. صحیح شو. دا موږ شارټ ټرم دپاره دا ښه کار کوي. داسې لنډ ځي کې او که لانګ ټرم کوو نو دا ځای موږ ته فایده نه کوي. لانګ ټرم مطلب یو ورځې نه زیات څوک ټریډ پرېږدي نو هغه ته دومره وړوکی دغې کې د احتیاط کوي ټریډ دې نه لګوي. خو څوک چې یو ساعته 2 ساعته ټریډونه لګوي هغوی دپاره ښه صحیح پوزیشن دی. صحیح شو. دلته اوس تاسو وګورئ، دلته اوس موږ سره چې راښکاره شوی دی دا دی شوټینګ سټار راښکاره شوی دی، دغه دا شین شوټینګ سټار دی. صحیح شو. خو ټریډ موږ چېرته لګوو؟ ټریډ څنګه چې مې تېر ویډیو کې هم درته ویلي وو، ټریډ به دې کې هم همدا شانتې لګوئ چې کله دلته تاسو وګورئ چې کله د شوټینګ سټار نه بعد چې کوم کینډل جوړیږي هغې باډي باید لاندې طرف ته کلوز شي تېنه. صحیح شو. هغې باډي باید چېرته کلوز شي؟ لاندې طرف ته کلوز شي. نو دلته وګوره دې نه پس دا کوم کینډل جوړ شوی دا باډي لاندې نه ده کلوز شوی، دې باید کلوز لاندې وشي. دا نه ده کلوز شوی نو راځو بل کینډل ته. نو 1 2 3 4 کینډلو پورې موږ صبر کوی شو. دا دویم کینډل کې موږ سره پوزیشن جوړ شو، کلوز لاندې وشو. صحیح شو. د دې د باډۍ نه کلوز لاندې وشو. دلته راځو موږ ټریډ چېرته لګوو؟ دلته دې ځای کې موږ ټریډ ولګولو. سټاپ لاس چې دی بره ورکوو چېرته؟ دا موږ سټاپ لاس پوزیشن شو او ټیک پروفیټ دا دی 1/1.5 چند موږ د ښه په ارامه پروفیټ راکړي. سټاپ لاس چې دی ستاسو په خوښه هر څومره ورکوئ، خو که داسې وړوکی ځي کې چې مطلب تاسو بیا لږ زر سټاپ لاس لږ وړاندې ورکوئ، او چې کله مطلب کله چې وړوکی ټریډ لګوئ بیا سټاپ لاس ډېر وړاندې مه ورکوئ، لږ ټایټ سټاپ لاس ورکوی شئ. او که دلته موږ وګورو نو دا زموږ دپاره دلته که وګورو دا دی دا یو ريزسټنس لین دلته جوړ شوی دی، دا ريزسټنس لین دی. صحیح شو. دلته وګورئ همدغه ريزسټنس لین جوړ شوی. نو د ريزسټنس لین په ترو باندې تاسو کار کولی شئ. دا دی دې ځای کې موږ خپل سټاپ لاس راوړو، دا د ريزسټنس لین پورې موږ سټاپ لاس راوړو او دلته وګورئ موږ ته 1/2 چنده مطلب تاسو 1/1 چند 1/1.5 1/2 چنده پورې خپل پروفیټ لرئ مارکیټ نه وځئ چې کلیر خبره هم ختمه. صحیح شو. دلته تاسو وګورئ مارکیټ کې موږ ته ټریډ پروفیټ راکړي او مارکیټ نه ووتو. دغه شان تاسو څه کولی شئ؟ په شارټ کې به احتیاط کوئ، لاټ سایز به کم لګوئ. دا مهمه خبره ده. داسې نه چې وارخطايي وکئ او وایئ چې نه بس همدا دی او بلته ټریډ تاسو غټ ټریډ ولګوئ. نه، ګوره پوزیشن شکل مهمه دی. ګوره دا مهمه نه ده چې دا کینډل به حتما کار کوي، دا مهمه نه ده. او بل دا مهمه نه ده، دا باید دې ته باید خیال وي چې کینډل څومره منظم دی او څومره نامنظم دی. نو چې وړوکی کینډل جوړ وي شیپ کې که همرې بلې هر یو کینډل شیپ جوړ وي، خو که وړوکی وي هغې باندې به اعتبار هم ډېر نه کوئ. صحیح شو. ځکه چې هلته ویلیټیلیټي د مارکیټ باندې پریشر دی هغه خوا نه نشته دی چې کوم خوا زمونږ کینډل اشاره کوي. صحیح شو. او دلته وګوره دا دی دلته لینډ موږ سره جوړ شوی دی، دا لږ ذره منظم شوټینګ سټار جوړ شوی. دلته وګوره مارکیټ د ډېر وخت نه څنګه شوی دی، دا دی شاته خو دې ځای نه به وګورو، دې ځای نه دلته مارکیټ ډېر سایډ وی هم راغلی دی. خو ځه دې ځای نه ګوره شارټ ټایم کې موږ که وګورو دومره شارټ ټایم هم نه دی. دا وګوره 1 2 3 4 دې ځای نه موږ وګورو دې ځای پورې دا څوم تاریخ دی؟ 13 تاریخ نه واله تر 11 مکمل یو ورځ نه بلکې زیاته مارکیټ شوی دی اپ ټرینډ کې تللی دی. نو 1.5 ورځ مکمل اپ ټرینډ مارکیټ تللی دی. دا یو ساعته چارټ دی. نو تاسو پوه شئ چې مارکیټ ډېر وخت نه بر روان دی. صحیح شو. څنګه تللی مارکیټ څنګه تللی؟ ګوره اپ ټرینډ تللی اپ ټرینډ تللی اپ ټرینډ تللی. دلته اوس دلته موږ سره چې راښکاره شو، دلته موږ سره څه راښکاره شو؟ دلته موږ سره یو شوټینګ سټار راښکاره شو. شوټینګ سټار باندې موږ ګوره څنګه دا باور وکړي چې دا لږ قوي دی. ګوره د باډۍ په 2 چنده فکس 2 چنده شیډو جوړه شوې، د باډۍ نه لاندې سوری نه دی تللی. نو دا یو ټولو قوي څه شی دی؟ یو قوي کینډل دی. دې ته موږ یو قوي کینډل ځکه ویلی شو چې نه شیډو وړه لاندې لري، هم د دې د باډۍ په 2 چندې دغه دی شیډو ده، او همدا شانتې کینډل هم لږ غټ دی، وړوکی نه دی، غټ کینډل دی. صحیح شو. نو دې په اساس باندې موږ دلته څه کولی شو؟ دلته اوس موږ څه شی کولی شو؟ دلته اوس موږ ټریډ لګولی شو. ښه په ارام پروا نه کوي. بعضې ټریډونه چې فیل هم شي پروا نه کوي. نو ماته دویم کینډل کلوز کړي چې دویم دریم څلورم هر یو کینډل چې څلورم کینډله پورې چې لاندې د دې باډۍ نه لاندې کلوز شو موږ ټریډ لګوو. نو دې به کینډل چې دی باډي دلته کلوز شوې ده او دلته موږ ټریډ چېرته لګوو؟ ټریډ که موږ لږ زوم اوټ وکړو نو دلته که موږ سره نږدې ريزسټنس سپورټ چېرته وي نو په هغې باندې موږ ټریډ لګوی شو. دا دی دلته دا خو زه کوي نه دی. دلته موږ سره دلته زه بیا هم صحیح وګورم. صحیح شو.
بار بار د دې نقطې نه خیال کړی، دې نقطې نه مارکیټ بار بار بره او لاندې تللی دی. څه شو دې نقطې نه بار بار بره او بیا لاندې. دا ګوره بار بار ريزسټنس یې ورکړی، دلته بار بار سایډ وی بوتلی، نو دا لین قوي دی. صحیح شو. نو دلته تاسو وګورئ دې پورې خپل شی کولی شئ، سټاپ لاس دلته هم راوستی شئ او ټیک پرافټ چې دی دا دی موږ ته ټیک پرافټ څومره راکړی، ټیک پرافټ یې موږ ته راکړی یو پر یو چند نه زیات راکړی، خو دلته سټاپ لاس زموږ لږ زیات راغلی دی ځکه چې هلته د احتیاط دپاره موږ 13 ريزسټنس پورې سټاپ لاس ولګوو. بیا هم د دې نه باید لږ زره احتیاط چې نور وکړو، لږ زره نور هم دغه کړو، نو یو پر یو موږ سره پرافټ راکړي بس دی. صحیح شو. نو دغه شان تاسو څه کولی شئ، خپل شی کولی شئ، خپل سټاپ لاس په کېښودو سره لږ لږ پرافټ په اخیستلو سره تاسو انشاءالله ګرو کولی شئ، خپل ټریډینګ اکاونټ چې دی ورو ورو ګرو کولی شئ. صحیح شو. ښه دلته اوس موږ وکتو چې شوټینګ سټار کینډل شوټینګ سټار هم وکتو چې دلته شوټینګ سټار یې موږ سره څومره کار وکړي. صحیح ده. ښه اوس دلته ګورئ دغه شکل بعضې خلک وایي دا شکل هم چې دا شکل هم انورټډ همر کې راتلی شي. دا شکل په دې نشي راتلی شي ځکه چې یو خو دا دی چې یو نارمل شکل باید ولري. دا چې دا یو امپیکټ والا شکل دی. امپیکټ مطلب دی چې اکثریت نیوز شاید راغلی دی چې دا څوم تاریخ دی، دا تاریخ دی 25 د می 2023 کال دی. نو دا 19 مثال 15 بجې دا نیوز راغلی دی، عام طور سره 15 بجې نیوز راځي، نو البته 15 بجې نیوز راځي، نو شاید دغه د نیوز امپیکټ دی. صحیح شو. دلته وګوره د نیوز امپیکټ د وجې دا دومره غټه شیډو جوړه شوې ده او دا یو همر شکل یې ورکړی دی. که دا شیډو دومره اوږده نه وه نو دلته کم از کم دومره وی بیا موږ منلو چې دا، خو دلته باډي هم ډېره غټه ده. باډي هم به ډېره غټه نه یو نارمل شیپ کې باډي وي. لکه دلته مثال دا وګورئ دا یو همر جوړ شوی، وګوره منظم مارکیټ بره تللی دی، د ایزي پورې بره تللی مارکیټ. صحیح شو. نو دغه تاسو کتلی شئ چې د بعضې کینډلو شکلونه یو رقم ښکاري خو هغه اصل کې هغه کینډل نه چې ته کم فکر ورته کوې. صحیح ده. نو دې سره به ډېر احتیاط کوئ. کینډل منظم، عموما کینډلې ټولې باید منظم نارمل شکلونه ولري، نه ډېر اوږد وي، نه ډېر وړوکی وي، نه ډېر باډي ډېره وړه وي، شیډو یې غټه وي. داسې کینډلې هغه شکل کې تاسو ځان پرې مه غولوئ، ځان ریسک خطره کې مه اچوئ. صحیح شو. چې منظم شکل یې، نارمل شکل یې، لکه څنګه چې دلته موږ دا کینډل پیدا کړي. دا کینډل وګورئ یو منظم نارمل شکل دی. ټول په دې باور یو چې دا چا لږ هم صحیح ټریډینګ کړی، مارکیټ کې وخت تېر کړی او هغه ته اندازه لګي چې دا کومه سي کینډل دی. صحیح شو. ښه دلته اوس وګورو دې ځای کې هم ګوره موږ سره شوټینګ سټار راښکاره شوی دی، مارکیټ شوی دی، مارکیټ دا دی برعکس مسلسل دې ځای نه بره تللی دلته راغلی. صحیح شو. دا څو ورځونه دا د 18 د می نه واله تر 22 د می پورې، مطلب 18 19 20 21 22 15 ورځې مارکیټ مسلسل بره تللی دی. نو پوه شئ چې مارکیټ او په 15 شپږمه ورځ پکې بلکې داخلیږي. نو دا وګورئ تاسو دا مارکیټ څومره وخت نه بره تللی دی. دلته اوس موږ سره څه شوی، دلته موږ سره شوټینګ سټار راښکاره شوی دی. شوټینګ سټار راښکاره شوی دی. دا هم شوټینګ سټار کې راتلی شي، خو د دې د باډۍ په یو چند یا یو چند نه شاید لږ کمه مې دا شیډو یې لږ وړه ده، خو د دې باډۍ ګورئ تاسو دلته که وګورئ د دې ځای کې وګورئ دلته. صحیح شو. دا که وګورئ تاسو دلته دې دا باډي چې ده د دې په یو چند نه یو نیم چنده پورې د دې دا شیډو جوړه شوې ده. نو د دې په اساس باندې موږ وایو چې دا یو کلیر کنفرم سیګنل دی د شوټینګ سټار د خوا نه. نو دلته تاسو ښه په ارامه کولی شئ په حوصلې سره. تاسو دلته چې بل کینډل څنګه کلوز لاندې والي، اولنی دویم دریم څلورمه پورې تاسو چانس لرئ. صحیح شو. نو وګوره دویم کینډل دلته کلوز چې واغستو، کلوز یې لاندې وکړئ. نو کلوز چې لاندې وکړئ موږ دلته چې لګوو سیل لګوو. صحیح شو. دا دی سیل هم ولګوو. دلته موږ سټاپ لاس چې دی مخکې مې ورته ویلې دا دی سټاپ لاس بالکل تیار جوړ سټاپ لاس دی. دا وګوره دې ځای کې موږ سره ريزسټنس دا وګوره سپورټ یې کړی، دا ريزسټنس لیول کوي دی. دلته ريزسټنس څومره لاندې راغورځولی، دا یو قوي ريزسټنس دی. حتی دې ځای کې مارکیټ دومره سپیس کې هم لاندې بیا راغورځولی، نو دا یو ريزسټنس قوي ريزسټنس دی. موږ خپل سټاپ لاس دې ځای پورې ورکوو. ټارګیټ وګوره 1/2. ګوره زه چې درته هر وخت وایم چې دا لږ پرافټ چې والی نو تاسو ته بیا داسې چانس میلاویږي چې تاسو هغه کې غټ پرافټ حاصل کړئ. دا ګوره 1/3 چنده موږ د پرافټ راکړی. که $10 تاوان کوو $10 ګټه کوو، که $50 تاوان کوو $1.5 ګټه راځي او $1.5. که $500 تاوان کوي $1.5، که $10 تاوان کوي څه
$2.5 ګټه راځي، همداسې راځي شاوخوا، یا $1000 په ځای چې 3 چنده شي نو خو $3000 راځي او $3000 ګټه کېږي. نو دغه شان دي تاسو وګورئ چې تاسو لږ لږ ګټه لرئ نو تاسو سره بعض وخت کې که بعض وخت کم ټریډ هم فیل شي، هغه سټاپ لاس ذکر ته سټاپ لاس هم مهم دی ورې کوي. دلته وګوره موږ یو پر دوه خپل نارمل پروفیټ الو مارکیټ نه وځو. دا دی موږ دې کې مارکیټ کې نارمل یو پر دوه چنده خپل پروفیټ اوچت کې او مارکیټ نه ووتو. صحیح شو. نو دغه شان تاسو څه کولی شئ، دغه شان تاسو په مارکیټ کې سلو ځان ګرو کولی شئ او په مارکیټ کې سلو تاسو ټریډ پیدا کولی شئ او هغې په واسطه باندې تاسو خپل ټریډونه خپل اکاونټ ورو ګرو کولی شئ. صحیح شو. ښه، اوس موږ سره دلته وګورو، دلته موږ سره یو انورټډ همر پیدا شي. انورټډ همر بعض وخت ډېر ریئر وي، بعض وخت ډېر کم ملاویږي. دلته څه ګورو په دې ځای کې دا اوس وګورئ دا انورټډ همر دلته راښکاره شوی دی. صحیح شو. انورټډ همر دلته راښکاره شوی دا دی، دلته راښکاره شوی را سره شاید ګوره دلته هم راښکاره شوی دی. ځینې مارکیټ لږ لاندې ګوره کمزوری چې ګوره مارکیټ لږ تلی بره زور یې ورکړی خو بیا هم لاندې راغلی. صحیح شو. دلته ګوره یو سی همر هم جوړ شوی دی، دا یو همر جوړ شوی خو دا هم وړې بیخي وړې باډې والا دی. نو دا ګوره لږ کمزوری دی، ګوره مارکیټ لاندې راغی خو زور یې خپل ښودلی بیا هم بره تلی خو لږ وخت بعد. صحیح شو. نو دلته وګورئ تاسو دلته لږ منظم انورټډ همر په څه خاطر دی، ګوره باډي د معمولي شیډو لاندې وړه وتې ده خو خیره پروا نه کوي دومره غټه وړه باډي په یو دوه چنده فکس دوه چنده شیډو جوړه شوې. نو موږ دې ته وایو چې دا یو منظم شی دی. ګوره کینډل مارکیټ راغلی لاندې 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 او د دې څومره وخت نه د می اول نه راغلی دی تر د می دویمه پورې، مطلب څه یوه نیمه ورځ دوه ورځو پورې دا مارکیټ هم لاندې راغلی دی. نو دا هم یو غټ وخت دی. دلته تاسو وګورئ دې ځای کې موږ سره دا دی وګورئ، ګوره رنګ مهمه نه دی، مخکې مې درته ویلو که دا سور جوړ شوی او که شین جوړ شوی خو تیار دی، خو که سور هم جوړ شوی هېڅ پروا نه کوي، شکل مهمه دی، شکل باید منظم وي. صحیح ده. ښه، اوس د هغې برعکس خبره دلته دا ده چې دلته موږ مخکې هغې کې ویلو چې د شوټینګ سټانډ نه بل کینډل دویم دریم څلورم کینډل جوړېږي باید لاندې کلوز شي تېنه. صحیح شو. نو دې کې موږ وایو چې تېنه لږ ګوره هغه خبره هم بله مهمه دا خبره هم ده چې ډېر هم بره او لاندې جوړ نه شي، لږ تېنه بره جوړ شي، لږه څه اندازه کې تېنه بره جوړ شي. نو دلته وګوره دې ځای کې ګورو دې کینډل دا کلوز چې دی لږ تېنه معمولي بره کړی دی. صحیح شو. دې کینډل معمولي څه کړی دی کلوزینګ په یو حساب سره لږ بره کړی دی. که دلته موږ ووایو چې ودرېږه دا لا نه دی، نو که دې ځای کې موږ اولنی دویم دریم څلورم هم موږ سره نه برابرېږي، دا پنځم حتی د بره راختی دی. خو دا ګوره دغه دویم کینډل چې دی د دې کینډل شیډو بالکل دې سره لږ معمولي فرق کې لږ بره کلوز شوی دی. صحیح شو. نو دې په اساس باندې موږ دلته چک کولی شو په دې کینډل کې بای اخلو او دې سره موږ چې ویل مخکې ريزسټنس سپورټ په واسطه باندې تاسو چې وکړئ ريزسټنس سپورټ په واسطه باندې تاسو خپل سټاپ لاس کېدئ. نو دا لین چې دی دا وګوره دا بار په دې لین کې څه شوي دي، په دې ځای کې بار مارکیټ څه کړی سپورټ اخیستی، دا دلته هم کړی دلته هم کړی، دې لږ سپیس کې بیا هم کړی، دلته بیا کړی، دلته بیا هم دې سپیس کړی، دلته بیا دې سپیس کې. نو دا یو قوي سپورټ لین دی. صحیح شو. دلته راځو موږ خپل سپورټ دې ځای کې ورکوو او حتی دې ځای نه که لږ لاندې مو ورکوو چې هغه ریسک زموږ کم شي. صحیح شو. دلته موږ سپورټ ورکوو او ټارګیټ خو پرېږده، ټارګیټ ته خو وګوره ټارګیټ څو چنده دی، دا به دلته وګورو چې فکس څو چنده و. دا خو نیوز پرې راغلی دی، دا خو بیخي مارکیټ موږ ته څومره پروفیټ راکړی، دا خو بس 10 چنده نه خو زیات دی، خو 10 چنده نه زیات دی، بس فکس 10 چنده ورته ووایه. نو دا 10 چنده موږ ته پروفیټ راکړه. که زه ډالر تاوان کوو $10,000 ګټه کوو، $100 تاوان کوو $100 ګټه کوم، دا شان دي که $10 تاوان کوي $100 ګټه کوي. نو دغه حساب سره موږ سټاپ لاس ایښی دی یو چند او دا 10 چنده موږ ته ګټه راکوي. خو ما ته مخکې مې ویلي چې لږه پروفیټ لرئ مارکیټ نه وځئ، دا هم بعض وخت کې چانس خبره وي، بعض وخت کې مارکیټ ولیټیلیټي ډېره وکړي، نو بعض وخت شاید اپوزیټ دې ته لاړ شي. نو دې خاطره دغه شانتې به وکړو یو پر دوه موږ سره پروفیټ بس دی، کفایت کوي. مارکیټ نه چې شو په دومره شارټ وخت کې موږ مارکیټ نه ووتو او زموږ ټریډ کار وکړو بس دی موږ دومره پروفیټ. صحیح شو. دغه شان تاسو ګورئ په دې هر یو شیډو کې دې سره چې بیا بعض وخت کې مثال تاسو وګورئ
دغه هم جوړ شوی مطلب پیټرن جوړ شوی لکه دلته تاسو ګورئ دا پیټرن اوس کم پیټرن دی دا یو شکل پیټرن دی ته ویلی شي یا یو شکل یا کپ پیټرن هم ورته ویلی شي کپ پیټرن چې دی څه شو ما تېرو ویډیوګانو کې ایډوانس لیول کې ما کپ پیټرن باندې غږېدلی یم نو دا ګورئ یو کپ پیټرن هم دی تاسو کپ پیټرن کې به دلته چې د ټریډ لګولو یا به هم دلته ټریډ لګولو نو په کپ پیټرن کې هم دلته ټریډ لګو او کینډل تاسو ته مخکې سیګنل درکوي نو تاسو که دا سیګنل مس کړی مو دلته کپ پیټرن کې هم دلته تاسو بیا ټریډ پسته هم لګوی شو صحیح شو نو دغه شانتې تاسو چې ټول زده کوئ میکسچر جوړ کړئ تاسو د هر شي نه او تاسو چې کوم ځای کې کوم شی به کارېږي هغه استعمال کړئ نو انشاءالله دغسې سټپ بای سټپ پرو لیول ټریډ ځان جوړوی شي او پروفیټ هغسې شي مارکیټ نه ځکه چې دا مارکیټ څومره غټه پیسه درکوي هغومره غټ لاس هم درکوی شي نو دې خاطر نالج مهمه دی څومره چې ګین کولی شئ نالج مهمه دی نالج بلکې صرف دا نه په هر ځای کې نالج مهمه دی صحیح ده دلته اوس وګورو دا دی دلته موږ سره چې جوړ شوی دی دلته موږ سره یو انورټډ همر جوړ شوی دی خو لږ ذره څنګه مشکل شی دلته مشکل دا دی چې دا دې دا باډي چې دا بالکل که یو چند ورته ووایو هم صحیح راځي خو یو چند نه زیات خو نه ده نو یو چند هم دې ته ویلی شو که دا به لږ کمزوری سیګنل دی یو کمزوری انورټډ همر دی نو دلته که وګورو دا دی دلته موږ سره شته دی دې باډي لږ وړه ده خو د دې یو چند دوه چنده نه زیاته دې باډي جوړه شوې ده نو دې نه بس همدغه ښه دی لږ ویک دی خو دا هم صحیح دی ګوره مارکیټ څنګه تللی مارکیټ ډېر وخته نه څه چې بیخي تاسو ته خو ښکاري ډېر صحیح منظم ډېر وخته نه مارکیټ شی شوی دی لاندې تللی دی صحیح شو څومره وخت نه د 5 اپریل 2023 نه تللی تر 10 د اپریل نو 15 شپږ ورځې مارکیټ شی مسلسل لاندې تللی صحیح شو دلته اوس موږ یا په دې کینډل یا په دې کینډل کې موږ ټریډ لګوی شو که چېرې دا نمی شو نو په دې کې که دا نمی شو په دې کې هم لګوی شو ګوره دا هم دلته 3 دانې انورټډ همره جوړ شوي یو دوه درې جوړ شوي دي صحیح شو نو په هر یو کې تاسو که غواړئ ټریډ لګولی شئ نو دلته دا هم صحیح دی او دا هم صحیح دی دې هم دا یو چنده باډي ده دا د یو چنده نه زیاته شیډو جوړه شوې ده د باډۍ په یو چنده نه زیاته نو زه په دې کې چیک کوو په دې کې موږ ټریډ لګوو صحیح شو دې کې موږ ټریډ لګوو ټریډ چیرته لګوو بای ټریډ لګوو بای ټریډ موږ فکس چیرته لګوو مخکې مې درته ویلي دي ټریډ د دویم دریم څلورم کینډل هر یو کینډل چې کلوز بره وکړي د دې کلوز بره کړی دی د په دې خبره پوه شوې که نه کلوز باید بره وکړي او اوس چیرته موږ دغه کوو چیرته موږ سټاپ لاس ورکوو چې تیر ریزسټنس سپورټ کوي ریزسټنس سپورټ چیرته دی دلته ګورو دا دی دلته دا که ورکړو دلته خو بیخي جوخت راځي خیال هم دی دلته دا ډېر جوخت راځي دومره جوخت سټاپ لاس خو خطرناک هغه د هیټ شوی هم دی په دې معمولي کینډل باندې هیټ شوی دی نو دې نه دا ښه دی چې تاسو لږ ذره سټاپ لاس لږ وړاندې ورکوئ نو دلته وګورو دا دی دا مې یو ښه دغه دی سپورټ د لین کې هند سایډ ویر هاوس دی مارکیټ زورور دا وګوره بیا لږ لاندې ورځي بیا بر سپورټ دا دی مارکیټ څومره بره وتلی نو قوي دی صحیح شو دا د قوي دی دې نه بعد به د خپل د سپورټ لیو نه لږ لاندې خپل دغه کلوز کو ټریډ ولګو درېږه دا دې کې مونږ ګورئ مونږ ته یو ډېر غټ پروفیټ راکړی چې څومره پروفیټ دی دلته به اوس تعقیب وګورو صحیح شو دا وګورئ سو یو پر 15 چنده یعنی یو پر څه کم 15 چنده یو پر څه کم 15 یا 4.5 مونږ ته ویلی شو دومره مونږ ته چې راکړی پروفیټ راکړی دی صحیح ده دا دی درېږه دې کې اوس هم پوزیشن مونږ سره دا دی چې شته دی یو پر 15 چنده څه کم 15 چنده موږ ته پروفیټ راکړی خو ما ته مخکې مې ویلي چې موږ نارمل پروفیټ الو مارکیټ نه وځو صحیح شو چې سلو خپل اکاونټ ګرو کو ریسک هم کم شي او بل خبره دا هم ده چې تاسو نارمل ټریډینګ وکړئ تر څو نور چانسونه او پریکټیس نور هم زیات شي صحیح شو دا یو پر 2 چنده موږ پروفیټ مارکیټ نه واغوست مارکیټ نه ووتو پروفیټ راکړي خبره ختمه صحیح شو نو همدغه شان تاسو چیک کولی شئ تاسو په همدې ځای کې تاسو د دې کینډلو په واسطه باندې تاسو دغه شانتې کینډلې پیدا کوئ او هغه شکل منظم شکل ګورئ چې تر څو غلط نشئ او ټریډ هم غټ تاوان سره مخ نشئ کنې نور څومره منظم شکل یې هغه دوه پیلي دوه مخه لري یا تاوان یا ګټه لري خو چې لږه لږه ګټه لري او کله هم تاوان شي نو هغه بیا لږې لږې ګټې سره هغه نه معلومیږي یا پکې ورکېږي او اکاونټ به یې ټول عمر انشاءالله ګټه کوي صحیح شو نو همدا شان تاسو دلته ریسرچ کولی شئ دلته یې کتلی شئ څنګه چې دا زه تاسو سره ګورم ویډیو زه پوهېږم چې اوږده راځي ما ته معلومات شته چې ویډیو د دې وجې نه اوږده راځي چې دا زه تاسو مخکې سرچ کوم خو زه وایم چې تاسو پرې کلیر پوه شئ صحیح شو
تاسو په صحیح کلیر پوه شئ. دلته تاسو وګورئ دې ځای کې د دې په یو چنده نه زیاته دا شیډو جوړه شوې ده، لږ کمزوری نه بلکې ډېر کمزوری انورټډ همر دی. ماته ویلي چې یو د باډۍ په یو نیم چند نه وړه تر 2 چندو پورې شیډو جوړه شوې لږ صحیح راځي. همدا بیخي لږ زیاته خو بیا لږ کمزوری کینډل دی. خو ګوره مارکیټ څومره بره تللی، لکه تاسو ته دا وایم چې تاسو دلته لاټ سایز وړوکی لګوئ چانس الی. او ګوره بله خبره دلته دا ده، دا ګوره دا تاسو که وګورئ دا څه شی جوړ شوی، دا کوم پیټرن جوړ شوی، ډبلیو پیټرن جوړ شوی دی، ډبل باټم پیټرن جوړ شوی چې د مونږ ټریډ لګو، دا د دې ځای مونږ ټریډ لګو. مارکیټ وګوره څومره بره تللی، صحیح شو څومره بره مارکیټ تللی دی. دلته تاسو خیال دی دې ځای کې مارکیټ څومره بره تللی دی. نو دغه شان تاسو که ټول یو ځای زده کوئ نو تاسو مطلب تاسو کینډل هم زده کوئ، تیر سیریز چې ما د پیټرن مباره کې جوړ کړی هغه هم زده کوئ. نو دغه شان دی که یو مس کېږي بل نه خو به کار الی. نو دې خاطره د همدې په کتو سره تاسو بیا خپل ټریډونه هم صحیح منظم کېښودلی شئ. تاسو دلته وګورئ صحیح منظم دلته که موږ سره کینډل کویم نه و، دا د کویم نه و، نو دلته که موږ ټریډ هم لګوو نو بعدا چې کوم دلته موږ سره لاټ سایز وړوکي هم لګولی، پس ته چې مارکیټ خپل شی جوړ کړي یو پیټرن جوړ کړي، نو که پیټرن هم زموږ ذهن کې نو دلته موږ بیا خپل لاټ سایز لږ زیاتو، دلته بل ټریډ هم لګوی شو، نو هغه ټریډ هم روان دی، دلته بل ټریډ هم ولګوو او هغه دی پرافټ کې به لاړ شي. صحیح شو. نو دغه شان تاسو څه کولی شئ، بار مارکیټ کې څنګه وکړئ، سرچ وکړئ، وګورئ او کینډلو باندې خاص کر پرایس ایکشن چې دې ته وایي، کینډل شو، پیټرن شوې، همدا شان دی چې څومره د چارټ مربوطه کار دی ټول د سره وګورئ، هر یو پوینټ یو ځای شي نو سمندر ترې نه جوړېږي، بیا به انشاءالله ډېر څه وکړی شئ. ګوره دا هم یو پیټرن دی، ګوره منظم پیټرن، دلته تاسو ټریډ لګولی شئ. صحیح شو. دلته تاسو وګورئ دا ګوره ډبلیو پیټرن جوړ شوی دی، ډبل باټم پیټرن جوړ شوی دی، دلته موږ چیک کوو ټریډ کوو، دا دی مارکیټ بوم بر کړی. نو دغه شان دي تاسو چې بار پریکټیس وکړئ نو انشاءالله په دې خبرو به پوه شئ او ستاسو مشکل به حل وي، تاسو به انشاءالله په پرافټ کې به ستاسو اکاونټ مخکې روان او تاسو به په مارکیټ کې پرافټیبل ټریډر انشاءالله ثابت شئ. صحیح شو. بیا هم څه مشکل پوښتنې آزادانه کمنټ باکس کې کولی شئ، واتساپ نمبر وغواړئ، واتساپ نمبر باندې رابطه وکړئ، بیا هم څه مشکل آزادانه کولی شئ، څه مشکل نشته. صحیح ده، په واتساپ نمبر باندې کوشش کوو زر تر زر ستاسو پوښتنو ته جواب درکړو، ستاسو مشکل حل شي. که بیا هم حل نشو بیا په راروانه ویډیو کې ستاسو مشکل ذکر کیږي او په ویډیو کې به حل کیږي انشاءالله. صحیح ده. تر بل ویډیو په پاک الله سپارم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.